له ما څخه پوښتنه شوې ده چې ولې a په توان د منفي b مساوي دی په 1 پر a په توان د b سره. مخکې مو ویلي دي که چیرې یو عدد په منفي توان ولرو، که هماغه عدد په هماغه توان باندې مخرج ته یوسو نو توان یې مثبت کیږي. او یا هم که داسې وایو که چیرې یو عدد په منفي توان ولرو، که د هماغه عدد په هماغه توان باندې معکوس ولیکو نو توان یې مثبت کیږي. دلته موږ غواړو خپل دا خبرې د دلیلونو په وړاندې کولو سره ثبوت کړو. ګورئ دلته به یې ولیکو که دلته a په توان د 1 ولرو، که a په توان د 2 ولرو، a په توان د 3 ولرو او دلته a په توان د 4 ولرو. که غواړو د دې a په توان د 1 څخه a په توان د 2 ته لاړ شو نو دا a په توان د 1 ضرب a کوو، او که غواړو a په توان د 2 څخه a په توان د 3 ته لاړ شو نو بیا یې هم ضرب a کوو، او که غواړو د a په توان د 3 څخه a په توان د 4 ته لاړ شو بیا یې هم ضرب a کوو. اوس که غواړو د لوړ توان څخه ښکته توان ته لاړ شو، یعنی که غواړو د a په توان د 4 څخه a په توان د 3 ته لاړ شو په a باندې یې تقسیموو، او که غواړو د a په توان د 3 څخه a په توان د 2 ته لاړ شو بیا یې هم په a باندې تقسیموو، او که غواړو د a په توان د 2 څخه a په توان د 1 ته لاړ شو بیا یې هم په a باندې تقسیموو. که چیرې همدې رابطې ته په همدې ډول باندې دوام ورکړو او غواړو a په توان د 0 په لاس راوړو نو بیا به هم که غواړو د a په توان د 1 څخه a په توان د 0 ته لاړ شو بیا به هم د a په توان د 1 په a باندې تقسیم کړو، چې که a په a باندې تقسیم کړو 1 کیږي، یعنی a په توان د 0 1 کیږي. ګورئ دا مو زده کړل چې a په توان د 0 1 کیږي، یعنی په ټوله کې داسې وایو چې هر عدد په توان د 0 1 کیږي. نور به هم دوام ورکړو دې رابطې ته. منفي توان ته به لاړ شو، که غواړو a په توان د منفي 1 ته لاړ شو د a په توان د 0 څخه a په توان د منفي 1 ته ځو بیا هم a په توان د 0 په a باندې تقسیموو، چې a په توان د 0 1 دی، یو که په a باندې تقسیم کړو 1 پر e کیږي، یعنی a په توان د منفي 1 پر e کیږي. ګورئ دلته د a توان په مخرج کې مثبت 1 دی، نو رښتیا هم a په توان د منفي 1 مساوي کیږي په 1 پر a سره. یعنی که یو عدد په منفي توان ولرو، که هماغه عدد په هماغه توان باندې مخرج ته یوسو توان یې مثبت کیږي، لکه څنګه چې موږ دلته په دې عمومي رابطې کې ویلي وه. یو بل قدم به هم ښکته لاړ شو، a په توان د منفي 2 ته غواړو لاړ شو نو بیا به هم د a په توان د منفي 1 په a باندې تقسیم کړو، چې 1 پر a که په a باندې تقسیم کړو 1 پر a مربع کیږي، یعنی a په توان د منفي 2 1 پر a په توان د 2 کیږي. ګورئ a په توان د منفي 2 مو په دې ډول ولیکل چې 1 پر a په توان د 2، a په توان د منفي 2 مو مخرج ته یوړل او توان یې مثبت سو. بیا هم کولی سو دا عمومي رابطه په دې ډول ولیکو چې داسې وایو a په توان د منفي b مساوي کیږي په 1 پر a په توان د b سره. کرښه به په دې ډول ترې راتاو کړو. بیا هم داسې وایو که چیرې یو عدد په منفي توان ولرو، که هماغه عدد په هماغه توان باندې مخرج ته یوسو توان یې مثبت کیږي. یا هم داسې وایو که چیرې یو عدد په منفي توان ولرو، که د هماغه عدد په هماغه توان باندې معکوس ولیکو نو توان یې مثبت کیږي. ګورئ د دې رابطې په مرسته کېدای شي د توانونو نور خاصیتونه هم ثبوت کړو او تشریح کړو. خو دلته مو دوې مهمې خبرې زده کړې چې هر عدد په توان د 0 1 کیږي، او که یو عدد په منفي توان ولرو، که مخرج ته یې په هماغه توان باندې یوسو توان یې مثبت کیږي.